له ننګرهار مرکزي زندان څخه د امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمان په اساس 123 تنه زندانیان آزاد او 198 تنو ته په بند کې تخفیف ورکړل شو. د ننګرهار زندانونو چارو سمون رئیس مولوي سهیل سعید وای د امیرالمؤمنین حفظه الله د شفقت لمخې ننګرهار مرکزي محبس 301 زندانیانو ته عفو او تخفیف ورکړل شو. د علي قدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د ځانګړي فرمان په اساس د ننګرهار مرکزي زندان 321 کسانو ته تخفیف او عفو ورکړی شوی وه چې د هغو له جملې نه 123 کسان د عفو په لیست کې راغلي وو او 198 کسانو ته تخفیف ورکړی شوی ده. له بنده آزاد شوي زندانیان سلیمان دوران او اشرف خان د امیرالمؤمنین دغه فرمان هرکلی کوي. وای له دې وروسته به هیڅ ډول جرم نه ترسره کوي. خوشحاله خو ډېر زیات خوشحاله یم. جرم مې مواد مخدرو د مواد مخدرو په تور نیول شوی وم. جرم مې کړی و 8 میاشتې باندې راکړی و 8 میاشتې سزا یې ماته راکړې وه. د امیرالمؤمنین د دې فرمانه زیات خوشحاله یم. یوازې بلکې یوازې زه نه موږ په لسګونه بندیان موږ خوښ شو. موږ ټول خوشحاله یو دې فرمان نه. نن اوس پخواني زندانونه نه چې شکنجه به پکې مثال خلک به ځورول کېده. اوس ټول مدرسې مکاتب ترې جوړ شوي دي. 8 میاشتې قید یې راکړه. 8 میاشتې کې بس دغه 6 میاشتې مو وتې بخښنې فرمان لاندې راغلو. 2 میاشتې یې راته وبخښل. د مسؤلینو په وینا ننګرهار مرکزي زندان کې شاوخوا 2000 زندانیان د بند شپې او ورځې تېروي.